دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. راځو د پریمیر درس ته. په مخکې درس کې موږ د پریمیر د انسټال طریقه ولیدله چې څنګه یو پریمیر په کمپیوټر کې انسټالیږي. ښه، دلته یو نوټ ده، دا به ولولو په شریکه. دغه کوم درس چې زه تاسو ته دلته تشریح کوم دا د اډو پریمیر ده چې پریمیر CS6 ده. پریمیر د اډوب کمپنۍ مربوط کیږي چې دا له اډوب کمپنۍ څخه اخیستل شوی ده. دغه CS6 که تاسو څوک وایي چې دا څه معنی پریمیر خپله پریمیر شو. سی په معنا د کریټیو ده، یعنی نوآوري یا خلاقیت ده، او سیټ په معنا د جلوهی ورژن 6 ده. ښه، دا پریمیر په 3 برخو ویشل شوی ده. یو چې د کاپچر برخه ده چې هغه کامرې څخه فلم اخیستلو ته ویل کیږي. دویمه برخه چې دا ویډیو ده چې دې کې موږ کولی شو ویډیو تنظیم کو یا ویډیو جوړه کو. دریمه برخه چې ده اډیو ده چې دا هم په مختلفو برخو څخه ویشل شوي دي. کاپچر یې په 2 برخو ویشل شوی ده. یو DV کاپچر ده، بل HDV کاپچر ده. د DV او HDV ترمنځ زیات فرق ده. DV چې ده انالوګ ده یعنی سابقه سیستم ده، او HDV چې ده ډیجیټل ده یعنی نوی ده چې دا هم دلته تشریح شوی ده. وی معنا ویډیو، ډي معنا ډیفینیشن، او هیک معنا خپله کوالټي ته یعنی پورته. یعنی هیک ډیفینیشن ویډیو یعنی د ویډیو غوره کوالټي ده یعنی پورته کوالټي ده. ښه، راځو ویډیو ته. ویډیو هم په 2 برخو ویشل شوی ده. یو NTCS ده، یو فال DV ده. NTCS او فال DV مختلف فرقونه لري. البته د یوې لویې وچې نه تر بلې لویې وچې هم مثلا که موږ چیرته په امریکا کې یو هلته مثلا NTCS استفاده کوو، او که چیرته په اسیا کې یو فال DV استفاده کوو. فال DV هم په 2 برخو ویشل شوې ده. یو سټانډارد ده، یو وایټ سکرین ده. سټانډارد یعنی په دې شکل، صحیح شو، یعنی تصویر په مربعي شکل سره ښیي، او وایټ سکرین یعنی تصویر په وایټ سکرین شکل سره ښیي. په دې طریقه راځو اډیو ته. اډیو هم په 2 برخو ویشل شوې ده. یو منو ده چې دا 2 چینله پخش کیږي چې یو مثلا ښي او راسته غوږ کې اورېدل کیږي، او بل ستریو ده چې دا یو چینله پخش کیږي یعنی په یو چینل اورېدل کیږي، یا تنه ښي یا تنه چپ. بل دغه ستریو چې دا د ډیډ ده یعنی کله چې موږ مثلا غږ ثبت کړی وي یعنی غیر ثبتي. او بل چې دا لایف ده، که چېرته موږ لایف نشرات لرو یا یو کنسرت لرو یا یو برنامه لرو په تلویزیون کې، هغه په لایف بنایي نو هلته موږ سټریو انتخابوو. ښه، دا وه د پریمیر مکمله معنا چې تاسو ته مو کړل، او ځینې مهم مشخصات چې تاسو ته مو وړاندې کړل. اوس راځو دا یو دلته په پریمیر کې بیا هم استفاده کوو. نو تاسو به سرچ کې ولیکئ اډوب پریمیر، اتومات تاسو دلته پریمیر راځي. ډبل کلیک به پې وکړو تر څو د پریمیر صفحه څنګه شي موږ ته خلاصه شي. یوه یادونه هغه دا چې مخکې له دې چې موږ پریمیر استفاده وکړو باید زموږ رم 2 GB څخه زیات وي. که 2 GB هم پروا نه کوي، او د دې تر څنګ باید سیستم هم لږ پورته. څومره چې سیستم پورته وي همغومره پریمیر ښه کار کوي. کله چې موږ پریمیر خلاص کړو، ویلکم ټو اډوب پریمیر یوه صفحه راځي چې دا لومړی برخه چې ده دا د ریسنټ په نامه یادېږي. کومې پروژې چې موږ مخکې کار کړي دلته موږ ته لیست کېږي. یوه پروژه، دویمه پروژه، همداسې مکمل. او نیو پروجیکټ دا نوې پروژه چې موږ جوړو، موږ غواړو یوه نوې پروژه ایجاده کړو. اوپن پروجیکټ چې کله موږ یوه مخکې پروژه ځان سره ثبت کړې ولرو یا موږ ته بل څوک په فلش کې راوړي، هغه خلاصوو. د همدې له طریقه خلاصېږي. او بل بحث چې د هیلپ ده، د هیلپ په طریقه موږ کولی شو چې انټرنیټ سره وصل شو، یا د دغه پروګرام په طریقه پروګرام له لارې نور انټرنیټ نه معلومات ترلاسه کوو، کوم فلاګینونه یا نور مواد چې راځي هغه دلته ترلاسه کوو، یا هم نوي اپشنونه چې اضافه کېږي هغه ټول دلته د هیلپ مینو کې موږ د انټرنیټ له طریقه وصل کوو. بل ایگزیټ ده. ایگزیټ د معنا د خروجي ده چې موږ په دې سره کولی شو له پروګرام نه خارج شو. ښه، راځو زموږ درس ده نوی پروجیکټ. نیو پروجیکټ باندې کلیک کو چې نوې پروژه موږ ته خلاصه شي، یا بله نوې پروژه راځي. اول جنرال اپشن ده، بیا ورپسې سټریس ډیټیکس ده. جنرال ډیسن کې بخش کې موږ لرو ویډیو ریډینګ پلیئر ده چې دا اتومات خپله انتخابیږي. مثلا یو GPU ده، یو سافټویر ده. که موږ ځان سره کمپیوټر کې ګرافیک انسټال لرو، هغه د دې له طریقه هم کولی شو رینډر کړو، یعنې پروګرام د دې له طریقه
سرعت ورته ورکو. دویم راځو ویډیو ته. ډسپلی فارمیټ ده، موږ دلته څو ډوله فارمیټونه لرو. یو ټایم کوډ ده، یو فریم ده. ښه که چیرته موږ 1 ساعت یا 2 ساعته 3 ساعته یو فلم ایډیټ کوو نو هلته موږ ټایم کوډ اخلو. او که چیرته موږ مثلا 3 دقیقې 4 دقیقې 5 دقیقې ته 20 دقیقې پورې فلم ایډیټ کوو هلته به موږ فریم ځان سره اخلو. یو دلته تیار بعضې فریمونه جوړ کړي، مثلا 14 فریم ده او 15 فریم ده. موږ مثلا غواړو ټایم کوډ انتخاب کړو، موږ زیات غواړو. بل د اډیو ده چې موږ غواړو د اډیو سیمپل انتخاب کړو، ملي سیکنډ انتخاب یا اډیو سیمپل انتخاب، هغه تاسو پورې مربوط کیږي. بل موږ مخکې په نوټ کې ویلو چې موږ 2 ډوله کامرې لرو. کاپچر ده بخش ده، یو ډي وي ده یو ایچ ډي وي ده. ډي وي هغه پخوانۍ کامرې وي چې کیسټ یې خوړلې، او ایچ ډي وي چې مثلا د میموري کارت او د دې نورو طریقه موږ ته مواد راکوي. ستاسو هر یو چې مثلا که تاسو ډي وي وي ویډیو ډي وي انتخابوئ، که ایچ ډي وي ډي وي نظر کامرې ته په نظر کې نیول کېږي، موږ ایچ ډي وي انتخابو. بل قسمت د دې ځای کې مثلا موږ غواړو دا کوم موقعیت کې ثبت کړو دا پروژه، مثلا براوز باندې کلیک کوو، ډیسکټاپ ورته اخلو، نوی فولډر جوړو. مثلا پروژه مثلا موږ ورته لیکو لغمان، صحیح ده، مثلا فکر وکړئ لغمان، کلیک پې وکړئ. دلته هم تاسو نوم ورته تعینولی شئ، سلیکټ اوکې. دلته به د پروژې نوم بیا هم لیکو، مثلا موږ د څه شي کار کوو، مثلا لغمان ویډیو، هغه چې هر څه تاسو پورې مربوط کېږي. مخکې له دې چې دا پروژه سیو کړو کار شروع کړو، راځو دې بخش ته. دې بخش کې موږ ته بیا هم کاپچر بخش ده. که چېرته موږ کاپچر کو غواړو مثلا ویډیو چېرته ذخیره کړو، اډیو چېرته ذخیره کړو. بل بخش چې ده هغه یو کاپي ورسره ورکړئ چې کاپي چېرته ذخیره کړو، مثلا یو اصلي فایل ثبتېږي بل ورسره کاپي ورکول کېږي. ښه دا به اوکې ووهو، مخکې ځو. ښه دلته موږ ته سیکوینس راکول کېږي چې تاسو کوم ماډل سیکوینس غواړئ انتخاب کړئ. مثلا دې ځای کې سیکوینس د ډي وي کم په نامه سیکوینسونه دي چې دا د کامرې مربوط کېږي، او بل ډي وي ان ټي سي سیکوینسونه دي چې دا موږ مخکې هلته په نوټ کې تاسو تشریح کړل. بیا دغه سیکوینسونه په وایټ سکرین او سټنډرډ باندې ویشل شوي دي. بل فال ډي وي سیکوینسونه دي چې دا هم دي مثلا په اروپایي هیوادونو کې، په اسیایي هیوادونو کې مختلف سیکوینسونه استفاده کېږي. او بل دلته مثلا موږ لرو ایچ ډي وي سیکوینسونه دي، بیا د ایچ ډي وي هم مثلا په 1080 باندې ویشل شوي دي، او بل 220 باندې ویشل شوي. نظر د تاسو مطابق هر یو چې انتخابوي. مثلا موږ که چېرته له انټرنیټ یا یوټیوب څخه فلم ډاونلوډ کړی غواړو ډېر ساده په ډي وي سیکوینس کې جوړ کړو، بیا ډي وي سیکوینس کې سټنډرډ ورته انتخابوي او که وایټ سکرین انتخابوي. که چېرته موږ خپله پروډکشن کې تولید کړی وي کامرونه، هغه هم ایچ ډي وي کامرې، موږ کولی شو چې 1080 سیکوینس ورته انتخاب کړو لکه دلته چې ده. همچنان که غواړئ 220 هم انتخابولی شئ، مربوط ستاسو ده، مربوط دی کوم غوښتنه چې تلویزیون تاسو نه کوي هغه کې کېدای شي تاسو نه په دې کې وی کار وکړه یا هم په دې کې کار وکړه، ستاسو هر یو چې مربوط ده. موږ مثلا ایچ ډي سیکوینس انتخابوو. سیکوینس ته نوم هم ورکولی شو، مثلا سیکوینس اول سیکوینس ده، مثلا اول سیکوینس کې ورته موږ ورکو ویډیو، صحیح ده، ویډیو. ښه بیا دلته هم سیکوینس سیټینګ لرو، موږ اجازه لرو چې خوښ انتخاب کړو. مثلا موږ کولی شو سیکوینس تغییر کړو، کوم مود غواړو انتخاب کړو، ډي وي ان ټي سي غواړئ، ډي وي فال غواړئ، بیا هم د تغییراتو چانس لرو. او دلته فریمونه دي چې مثلا هر فریم فرق کې، مثلا ډي وي فال که موږ واخلو دلته فریمونه مختلف کېږي، مثلا فال ډي وي که واخلو هم فریم مختلف کېږي. موږ اوس دلته داخلو. ښه دې قسمت کې ویډیو ده چې دا ټول تنظیمات موږ هلته ویلي ول مخکې چې دا کوم یې غواړو مثلا خپله انتخاب شي. فیلډ دا هم داسې مثلا انتخابوئ، ټایم کوډ هم انتخابوئ چې دا مخکې ټول ویل شوي دي. اډیو بخش چې تاسو غواړئ مثلا کوم یو غږ انتخاب کړئ، 40 زره ورته انتخابوئ. دا مثلا که موږ یو پروژه کار کوو، موږ نه غوښتل کېږي چې دا پروژه په راډیو کې هم نشر چې تر څو یې غږ خلک واوري، نو هغه کوالټي تاسو انتخابولی شئ. چا څومره کوالټي لوړه انتخابوئ نو هغه تاسو پورې مربوط. دا هم موږ مخکې ویل سیکوینس کې انتخاب کړه چې اډیو سیمپل کوم ماډل غواړئ هغه هم انتخاب کړئ. دلته هم ویډیو ریویو ده چې تاسو هم دلته تعینولی شئ، ویډیو هیګ کوالټي او دا نور ټول ځان سره ذخیره کولی شئ، دلته تاسو دا هم ځان سره سیټ کولی. بل مهم بخش د ټریکس ده. موږ غواړو په سیکوینس کې مثلا څو دانې ویډیو ټریک ولرو، مثلا موږ ورته وایو 15 غواړو څو اډیو ټریک ولرو، دلته هم د اډیو ټریک اضافه کولی شو. دا کوم ماډل استري وي منیو وي هم انتخابولی شو. مثلا په دې شکل تاسو اډیو ټریکونه اضافه کولی شئ چې دا هلته داخلي سیکوینس کې هم انتخابېږي. اوکې کوئ. د اوکې په کولو سره کله چې ټول تنظیمات صاف شول د یوې پروژې، موږ ته د پریمیر صفحه لاسته راځي.
پریمیر په دې شکل ما تعین کړی ده، تاسو هم هلته مثلا تعین کولی شئ. که مثلا دا دلته راوړو هم مشکل نشته ده. موږ دلته مختلفې برخې لرو. لومړی برخه د پروژیکټ ده چې موږ ټول کار وکړو، استفاده هم کړه. کله چې موږ پروژه جوړو دلته په دې شکل سره راځي. کولی شو مثلا دلته پروژه کې کوم مواد چې موږ غواړو استفاده کړو دلته ځان سره کنټرول کړو. دویمه برخه چې دا د تولز په نامه ده چې دا به په آینده کې یو تشریح کړو تاسو ته. بل دا بخش چې دا د ټایم لاین په نامه یادېږي. ټایم دغه بره کرښې ته ویل کېږي او لاین دغه ستنې ته ویل کېږي چې دا موږ مختلفو جهو ته وړلی شي. بل دا د ټراکونو بخش ده چې موږ 15 ټراکه استفاده کړي ول، مثلا انتخاب کړي ول 15 واړه دلته راغلي 15 ټراکه یعنې 15 ویډیوګانې سر په سر موږ کولی شو. دا بخش د کنټرول کاپشن په نامه یادېږي چې دلته هم بیا آینده کې به تاسو تشریح کړو. دا د ټایم لاین مونیټور په نامه یادېږي، کوم کارونه چې موږ دلته په ټایم لاین کې سرته رسوو په دې مونیټور کې وینو. او دا آډیو برخه ده چې کله موږ دلته شی پلی کوو دلته اواز څنګه کې ښکاري موږ ته. بل سورس سکرپټ ده چې دا به آینده کې وایي چې کله موږ یو کلیپ غواړو قطع کړو یا استفاده کړو. بل بخش د افیکټ کنټرول په نامه یادېږي چې افیکټونه دلته کنټرول کولی شو. دا برخه چې ده د آډیو میکسر په نامه یادېږي چې اوازونه له دې جنه کنټرول کولی شو. وروستۍ برخه د میتا ډیټا په نامه یادېږي چې دا به هم تاسو ته یو ووایو. نو ګرانو دوستانو مثلا غواړو دغه برخه مثلا زه ویسمه دې ځای ته انتخاب کړم، تغییرات راوړم چې تر څو پروژه دلته خلاص شي. نه دلته افیکټ کنټرول دلته ځینې نورې برخې هم شته ده، مثلا لکه براوز میډیا ده، مثلا مارکر ده، نورې چې هغه ما دې ځای نه ډیلیټ کړي دي یعنې ایسته کړي مې. تاسو یې هم کولی شئ چې په کلیک کولو سره ډیلیټ کړئ. ښه دلته به داسې بل څه نه وي پاتې رانه. د دې په طریقه کولی شو موږ مثلا د ټایم لاین یو سر ته بل سر ته لاړ شو. او دا هم چنان داخلي ده چې دا ټایم کوډ وړلی شي او ډکه کولی شي، زوم کولی او زوم لرې کولی شي، چې دا هم کنټرول مثبت په طریقه او کنټرول منفي په طریقه لرې کولی نږدې کولی شو. دا د افیکټونو بخش ده چې آینده کې به له خیره سره ووایو. نو ګرانو دوستانو دا و د نن ورځې درس. مخکې له دې چې کار شروع کړو هغه به تاسو ته په بله ویډیو کې معرفي کړو.